د 1398 هجري لمریز کال د هوت لسمه د اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو لپاره یوه تاریخي او د ویاړ ورځ بلل کیږي. داسې تاریخ چې د امریکا د ماتې او د افغانستان د مجاهد ولس د زړورتیا کیسه کوي. خو دا بریا او ویاړ په اسانۍ سره لاسته نه ده راغلی. دا ټول د افغانستان په اړه د امریکا او د هغه د متحدینو په مغرضانه سیاست کې ریښې لري. له 2001 تر 2021 2001 کال د سپتمبر د 11 د جالي پیښې او په دې پلمه د امریکا لخوا د افغانستان د اشغال کال دی. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. The tragedy of September 11 once again tied the destinies of our two nations, welcomed and embraced you for the liberation of our country. Together, it's an occasion for us to be especially thankful. آقای کرزی به توسط هلیکوپترهای امریکایی به ارزگان آمد و به توسط گاردهای امریکایی و نیروهای خاص امریکایی حمایت شد تا به آخر. هدف از اینا بود که با واقعی 11 سپتامبر یک بستر مساعد شد برای به قدرت رسیدن از اینا که همون کار شد و امریکا به بهانه سرکوب بن لادن به افغانستان آمد. این یک اعتماد بسیار بزرگ است. شما اعتمادی که به ما کردین مرا سرفراز ساختین. امریکا د دولت جوړونې په پلمه 20 کاله خپل ګوډاګی حکومت تر دې حد رهبري کړ چې په بشپړه توګه د امریکا په مشورو او مرستو پورې تړلی او په خپله یې واک نه درلود. خو په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی جنایتونه د افغانستان له اقتصادي زیربناو او طبیعي زیرمو څخه ګټه پورته کول، ملت او دولت په بهرنیو مرستو متکي کول، د زرګونو مظلومو افغانانو بمبار او وحشیانه وژل، ختیځ او لویدیځ ته د افغانانو بې ځایه کېدل او مهاجرت، د افغاني ټولنې طبقاتي جوړښت له منځه وړل، قومي اختلافات زیاتېدل، فکری او کلتوري یرغل. خو په ګوډاګي حکومت کې ناامني، فقر، رشوت اخیستل، انډیوالیزم، د دولتي پوستونو پیر او پلور، فساد او اختلاس خپل اوج ته رسیدل. نظام جمهوریت بعد از 1-2 سال شروع کرد به فساد گسترده دامنش گرفته بود. مسائل تبعیض بود، مسائل ایجاد قدرت‌های محلی بود و تمام امکانات دیگر دنیا می آمد ضایع می شد. حتی در این فساد خود همو شرکت‌های بزرگ که در بیرون از افغانستان هم بودن اونا هم نقش داشتن. بسیاری کسایی که در افغانستان زمام حکومت به دست داشتن اینا کسایی بودن که از غرب آمده بودن و اینا فقط به خاطر پول ساختن آمده بودن، نه به خاطر خدمت به مردم.
این نظام جمهوریت چی رهبری کرزی بود، چی رهبری آقای غنی بود و چی پارلمان بود، چی کابینه بود، اینا غرق در فساد بودن و خب ناامنی در کل افغانستان شیوع یافته بود، چور و چپاول، دارایی عامه، هیچ نوع مسئولیت هم وجود نداشت. جناب سنوار صاحب ایده زور شروع کرد که چورپور نامش چورپور ماند و خودش وقت زمین چی را گرفت ساعت طفل را غصب است. درون نماز جایز نیست فکر میکنید در مملکت غصب. باور میکنین که 5% امی پول را که جمع بشه سر بازسازی مصرف بشه، دیگه نمیفهم کجا میره. در افغانستان فساد اداری موجود است و یک مشکل اساسی است. فساد منجر به سقوط حکومت‌ها و دولت‌ها و بدنامی تاریخی رهبران سیاسی شده. دا ټولو مسایلو لاس سره یو کړ او د دې لامل سول چې خلک د امریکا له ګوډاګي حکومت او په هیواد کې د بهرانیانو له شتون څخه کرکه وکړي. هغه کرکه چې د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو او اشغالګرو ترمنځ د پاڅونونو او اوږدو جګړو لامل سوه. بالاخره د امریکا متحده ایالات په پوره شرم سره د مذاکرې ډګر ته اړ سو او له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د 10 هیوادونو د استازو په حضور کې د دوحې تړون لیک لاسلیک کړ. هغه تړون چې له مخې متحده ایالاتو لاندې ژمنې وکړې. په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکا د ټولو ځواکونو او متحدینو وتل، له تورو زندانونو څخه د اسلامي امارت د مجاهدینو آزادول، د مجاهدینو او اسلامي امارت په وړاندې د بندیزونو لغوه کول، د افغانستان په کورنیو او سیاسي چارو کې د امریکا نه لاس وهنه. د دوحې تړون لاسلیک په ډاګه کړه چې د افغانستان د وخت حکومت په بشپړه توګه د امریکا لاسپوڅی دی او په خپل سر هیڅ واک او اختیار نه لري. د جمهوریت له نسکوریدو او د افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د اسلامي امارت لومړی اعلامیه د امیر المؤمنین له لوري د عمومي عفوې خبره وه چې خپل ټولو مخالفینو ته یې غیږه خلاصه کړل. د علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوی، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې لپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي. خو بیا هم له بندیزونو سره سره په نږدې 3 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت د سترو لاسته راوړنو یادونه کولی سو. د نورو اسعارو په پرتله د افغانیو د ارزښت زیاتوالی، د خوراکي او سونګ توکو په بیو کې کموالی، د پانګونې زیاتوالی او د صنعتي او تولیدي شرکتونو تاسیس کېدل، د صادراتو زیاتوالی، فساد او ناامنۍ له منځه وړل، د فکري او کلتوري یرغل سره مبارزه، د نشهیي توکو او د هغې د کشف په وړاندې مبارزه، د منظمو نظامي ځواکونو جوړول، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د بهرنیو اړیکو ښه کول، بیا رغونه او په لویو اقتصادي پروژو لکه د قوشتپې کانال، د سالنګ تونل، د کابل کندهار لویه لاره، د طبیعي کانونو، تیلو او غازو استخراج، د سړکونو، بندونو او په لسګونو نورو لویو پروژو بیا رغونه او عملی کار. هغه خدمتونه چې د ولس د خوښۍ، رضایت او ملاتړ سبب سوي او د دې سبب ګرځېدلي چې د افغانستان اسلامي امارت په سیمه او نړۍ کې ښه وځلیږي.